ډېرو ملګرو نه ما دا تپوس کولو چې د دې پالنګ د کلچر څه شي نه سټارټ شوی و. لکه دا پالنګ چې کوم خلک اوچتوي نو موږ ته خو دومره معلومات نشته دی چې کوم مشران خلک ګوري یا چاته آیډیا وي نو موږ سره شیر کړي چې دا پالنګ ولې خلک واده کې خوښوي. دا پښتانه چې پالنګ کې کیني او اوچتې کي. السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان به ښه روغ او جوړې. د اتوار ورځ ده او نن 18 تاریخ دی. زو واده له د هارون بای نن واده دی. نو هارون بای مسافرۍ جون کوي بهر وي اوس په چوټۍ راغلی دی د خیره سره نن واده دی. نو ورځو دعوت یې راکړی دی. اوس ورځو یوسف لګیا دی نه مخلاص وینځي ځان تیاری او مونږ هم بستان بالکل ریډي کو برابر کو. نو انشاءالله زو او واده انجوی کو. په لاره به ولا ګنټې وغیره هر سره والو ولې چې ګنټه ضرور د زلمي دپاره او ګنټې سره لخ ښکاري. نو انشاءالله روان یو په لاره باندې بس څه ناڅه به ګورو او تاسو ته به زلمی میلاوه. بیا هغې نه بعد مازدیګري ټایم کې د جنج پروګرام دی نو جنج به هم ګورئ. بس دا ګنټه بند کړو. A1 first class. دزړه غمونه سپکوما زما بس د وقاص به دکان نم ګنټه روچته کا د خیر سره ورزو هارون لزان ور رسو چرته پلپو خلک اشارو کی وي مونږ هم پکې راولنو. السلام علیکم. خی جوړي برابر حالات خدای A1 فرست کلاس. سا ګیلا می ختمه کا صحیح ده. او کنه ته ولا دي ګیلا نه زکه کو چې دغه یار نظم کا الله دې او کنه شل روزیم دي صحیح ده صحیح ده. شریبو خدای دې ژوند درکړي. امين امين. مت کې منډه وې هر کار کې ته کنه بالکل بس عزتمن شي قدرمن شي الله هم خوشاله سره زور شي ده تاسو ورلې ده زما ورنو سترګوي ماروړما سکه کور دی بادشاہ ماشي دی پریوته کیمرا کې میرا کیس کوته کې دی تا کوم دی ګوره څنګه چل ډیوډه لته ما بس ادا کې واده لري اداره ته وایا ګوره اوس ځنه ما سره چې ریکارډ پروت دی په دې تاریخ مې فقانه بیا پاتې راشو. ګوره د کلیو د خار واده کې ډیر فرق ګوره ښه. کلی کې خو بس سړی وګرځي لاړ شي ملګرو یاران دوستانو سره. خار کې داسې وي چې بس لاړ شه او روټۍ خورو بس خبره ختمه. صبرو کا زناورو انتظار هم کوو. چرته دی ډېر تکلیفونه په ما تېر دي ډېر ګران وختونه په ما تېر تا یې که شریر ورته ته هم دعا کو چې الله یې زر وادو کړي. سم الله سره یې قربان. السلام علیکم. څنګه خیر برابر جوړي ریډي څنګه خیر څنګه پکاله نه و پر ډیر انشاءالله لګ ډیر زر صحیح ده اوکې سم مې پکې راوړل مړه څنګه یې ولې انا کدی خو پکې سم راغله مړه او کنه یار ځان پکې راوړل سیړه پکې راوړل راګه ګنټه راګه مالي سم یو ډیر راول ډیر مینه ده نن چې زلمی راشي مړه چې زلمی خلک ګوري ماشاءالله. هارون بای واده دی نن ما ورته وویل چې هلته ځو نو هارون بای ژوند دی الله بختور کا چې څومره هم خپل خپلوان دي یاران دوستان ټولو ته واده ډېر زیات مبارک شه. نظام بای پکې هم پکې راغلی او نظام بای ستا مبارک شي. نظام بای د هارون ماما دی کشر ماما دی خو ډېر پې ګران دی ډېر منډې ترډې ورسره وکړي حالې ځالې ورسره واده کړي الله یې دا واده بختور کړي. کیمرې ته وګوره
ګلان دای پزړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان دای پزړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان ټول مرګري راجمع شو دا ټیم او چې کله مرګري راجمع شي نو بیا د روټۍ تنظیم ولا غي کړی وي داسې ټول مرګري ناشتي او اوس اجره ډکه شو نو مطلب دا ټولو ته اواز وشو چې راځي روټۍ تیاره ده نو ټول اوس په جمع باندې روان دي مونږ هم ورسره یو زو د وریجو ځای ته ځان رسو ګورئ ښه از خیل و معشوق خیل را خبروم در پسې د بډویر قلندر را پاسوم در پسې زرها لکها به وي خو ستا په شان به نور را نه وړي میندې به کېنې داسې زوی به بله مور را نه وړي زنده‌باد یار خوراکر ورسېده بس انشاءالله بسم الله کو خوخه د خیر سره واده مټینډ کو اوس چې کوم یو دی زو 2 بجې جنازه را جنازې له ورځو د خوشحالي او غم دا رو خور دي نو که خوشحالي وي خوشحالي به مناوي که غمي غم له بزان رسې نو جنازې له زو جنازو کو ان شاء الله تعالی بیا جنج دی د هارون بای نو جنج ته انتظار کو صحیح ده نو اول جنازې له روان یو د کلي یو خپل خوند دی یار دا وګورئ څومره مزه کوي هاي هاي 3 hours later د هارون بای چې کوم یو دی جنج دی نو مازیګر ټایم دی د کلي دغه دستوري چې جنج راشي او د پالنګ سیستم یې پکې پالنګ مالنګ او چتای نو ډیرو ملګرو نه ما دا تپوس کولو چې د پالنګ د کلچر څه شي نه سٹارټ شوی و لکه دا پالنګ چې کوم خلک او چتای نو موږ ته خو دومره معلومات نشته لري چې کوم مشران خلک ګوري یا چاته آیډیا وي نو موږ سره شیر کوي چې دا پالنګ ولې خلک واده کې خوښي دا پښتانه چې پالنګ کینی او اوچتي کی په ټوله کسه نو دا هم موږ ته وایي او ان شاء الله تعالی بس ملوانه راځي نو بیا پالنګ دغه وګورئ چې څنګه اوچتای روچتای अरे कहना क्या चाहते हो لایک شیر کمنٹ اینڈ سبسکرایب مای یوټیوب چینل نن هغه ټول مرګري کمنټ کوي چې واده په ښار کې مزه کوي او که په کلي کې مزه کوي زیاده خو راته نه وایي کنه زی پته مو لګي presents سروش مهم افشاری ریمیکس دا دی هارون بای چې اوس مونږ روان کړی دی پالنګ لی بوزو چې پالنګ کې کېنو کپړې ورته واچو او اوچتې کو ولا چکرې ورکو دې ټایم کې انسان زړه ډېر زیات درزیږي
پالنګ د خر کور نه یو ګیفټ وي او چې څه ټایم کې دی پکې اوچت کې نو دا پالنګ بیا مطلب ځان سره زلمې وړي نو دا یې وړو او اوس په لګال وو خو ورته اور هر څه من که د خیر سره او مونږ هم انجوای کو تاسو به هم انجوای کړئ ولاګ ټول مونږ ټول ریکارډ کو تاسو د لپاره نو تاسو هم ضرور ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او کمنټ ضرور کړئ او د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ دا اوس د ودو سیزن سٹارټ شو نو د ودونو ولاګونه بیا را روان شي چې خلک ډیر په مینه ګوري او د خلکو ډیر زیات خوښیږي نو thumbs up like share comment and subscribe my YouTube channel and Facebook and TikTok. Allah Hafiz.